خانجي خدای د پاله زما ابو ته څه مه وایه. ډېر ښه عمرانه، زما په نوکرانو کې ته ډېر یو محنتي ایمانداره نوکر یې. خانجي ولې نه؟ موږ خو په تاسو آباد یو چې ستاسو خدمت په صحیح طریقه ونه کوو نو بیا خو ونه شوه. عمرانه ځکه خو زه په خپل نوکرانو کې ستا صفت په فرق باندې کومه. خانجي که خفه کېږې نه نو یو خبره وکړم. وایه وایه عمرانه، داسې څه خبره ده؟ خانجي زموږ په کور کې بیماري ده او حالات داسې دي چې د روپۍ درک نه لګي. ما ویګه مالا لګي روپۍ قرض راکړې چې زه په کور کې د ماشومانو ډاکټر او دوايي وکما. خیر دی تاسو بیا زمانه په تنخوا کې لګي لګي کټ کوئ. غلی شه مړه، سړی د لږ څه صفت څه وکړي چې بیا نور څه ته وړئ. د هېرې د څوک صفت هم نشي کولی. خانجي زما مطلب دا بس دومره وخت را سره نشته. ستا تنخوا تاله زه په وخت باندې در کوم او بقیه ستا زما سره څه حق نه جوړېږي. لاړم دنه پوه شوې؟ راځئ لکه خانجي زما قصور څه دی چې ستا دې کسانو زه داسې په بېعزتۍ باندې راوستمه. ستا قصور دا دی چې آبادي دې وکړه او زما لار دې په استعمال کې راوسته. خانجي زه ستاسو په مطلب پوه نه شوم. ستا په پلار باندې ما ځمکه خرڅه کړې ده خو نار او وله مې پرې نه ده خرڅه کړې چې تا په وله باندې خپل کور او دوکانونو ته پول جوړ کړی دی او زما لار دې خپل کور او دوکانونو ته په استعمال کې راوستې ده. خانجي زما مثال خو د خړو اوبو او ړندو مایانو دی او بیا زما پلار چې ژوندی و نو د هغه په ژوندانه باندې ولې تاسو دا خبره نه کوله خانجي؟ که ستا پلار مړ دی نو سټامپ پیپر خو شته که نه؟ سټامپ پیپر راوړه چې پوټانه وکړو. خانجي خلک چې کور او ځمکه اخلي نو د لارې سره یې اخلي او لازمه خو نه ده چې هره خبرې دې په لیکلو کې راشي خانجي. او پخواني مشرانو خو به په ژبه باندې ځمکه ورکوله او ټولې خبرې چې وې هغه د اعتماد وې خانجي. لاړ شه او په عدالت کې بغیر لیکلو نه د ژبې خبره وکړه چې دا ژبه ته نه کټ کي. د لیکلو نه اخوا دېخوا خبره نه منم. خیر به دې په دې کې چې زما سره جوړ توړ وکړې ګینې قسم په خدای چې د کور مخې ته له دیوال وهم. خانجي جوړ او توړ ستاسو په مقصد پوه نه شومه. جوړ توړ څنګه وي؟ جوړ توړ داسې د پیسو بندوبست ولوکه چې لار درته ازاده شي. خانجي ما ته منظوره ده خو زما غریبۍ او بېوسۍ ته وګورئ او په ما رحم وکئ او داسې قیمت کېدی چې زما د برداشي خانجي زما د برداشي.
چې لارې ته شوې زه به تا ته ګورم او قیمت پکدمه خو ته اوس تللی شې. ډېره ښه ده خانجي، ډېره ښه. خانجي زنکدن خو به د هر سړي ګراني، خو هسې سوچ کوم چې زمونږ به سهلي. غلی شه، ما ته به د بوزدلۍ خبرې نه کوې. ډېره ښه ده خانجي. السلام علیکم خانجي. وعلیکم سلام. کینه 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 کینه. بخښنه غواړم خانجي، تاسو خو مصروفه یې، خو زه امیر صاحب را لېږلی یم، څه ضروري خبره ده. وایه وایه، دا چې څه خبره ده؟ خانجي بخښنه غواړم، الله پاک په تاسو ډېر رحم کړی دی او ډېر صحیح در کړي دي، او موږ تاسو له په یو ډېر غټ امید راغلي یو. امید دا دی چې دا ډېره غټه محله ده، که تاسو پکې لږه شان ځمکه جومات ته وقف کړه نو ستاسو پکې د دواړو جهانو کامیابي وي. ها، لکه دا خبره ده چې الله پاک په ما باندې رحم کړی دی، خو د هغې مطلب دا نه دی چې تاسو زما د جایداد نه د کلي خیرات جوړ کړئ. څوک راته وایي قرض روپۍ راکړه، څوک راته وایي دا ښه وکړه، او څوک راته وایي دا ښه وکړه، او ته راته وایي جومات ته ځمکه راکړه. خوښه دې نه ده چې دا جایداد ورسره د پرېږدم او زه درنه لاړ شم؟ خانجي تاسو خفه شوئ، په دې کې ستاسو کامیابي ده، ولې آخر مرګ دی، آخرت نه هم څه نه څه پکار دی. تاسو زما د آخرت سوچ پرېږدئ، زه په خپل ګټه تاوان او ګناه او ثواب باندې ډېر ښه پوهېږم، او بیا د ثواب نور هم ډېرې لارې دي، خو دا یوازې د جومات خبره نه ده. تاسو تللی شئ. ډېره ښه ده خانجي. ځانه مو کار جوړ کړی دی، تاسو خو زه لیونی کړم. تا نه خبره کوئ خانجي، د الله نه ویرېږئ او په ما هم رحم وکئ، په ځان هم رحم وکئ خانجي. پاکو بکو نه پوهېږم او د ځان نه راته ملا مه جوړوه، حساب را سره کوه چې حساب ختمېږي. خانجي زما په غریبۍ پورې خندا مه کوه او ما ځان ته د نظره سپک مه ښکاره کوئ خانجي، سپک مه ښکاره کوئ. دا وګورئ ګډوم چې چل شروع کړو، حساب را سره کې او که بې عزتي دې وکړم. خانجي مړ مې کړی، خو نور پیسو او حساب ته نه یم جوړ خانجي. چې نه یې جوړ نو بیا خپلې بې عزتۍ ته تیار شه. خانجي وس وایه د الله نه ویرېږئ او ظلم او زیاتۍ مه کوئ خانجي، ظلم او زیاتۍ مه کوئ، د الله نه ویرېږئ خانجي.
خدای د پاله زما ابو ته څه مه وایئ. غلی شه مړه د ابو بچیا اخواشه. بچیا ته کور ته ځه. الله به خیر کړي. ته کور ته ځه، کور ته ځه. ابو زه ته یوازې نه یم پرېږدې. اخواشه دې خواشه. د خدای لپاره خانجي زما د زوی په څه طریقه رخصت کوي چې بیا را سره څه کوئ نو هغه وکړئ. خدای په څه طریقه رخصت کوي خانجي، خدای په څه طریقه رخصت کوي. ها ته لکه په خپل ژوند باندې ډېر خفه کېږې. دا خو به ډېر زیات خون وکړي چې ته ولاړ یې او ستا مخامخ ستا زوی وله کېږي. هلکانو وهئ یې دا زوی، وهئ یې. خانجي زه درته سوال کوم، دا ظلم مه کوئ خانجي، دا ظلم مه کوئ خانجي، دا ظلم مه کوئ. پنځه کاله بعد اوهو افسوس د هغه وقار خانجي دی چې حرام او حلال به یې نه کول او بچو له مال او جیدات سیوا کوو او بچي اوس په هغه مال مزې کوي. د پلار دعا څه کوي چې د پلار د قبر صفایل هم نه راځي، دا قبر ول د وښونه صفا کړي. زه م ورځم چې وینا ورته وکړم چې د قبر نه الله واښه لرې کړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ خیر برابر یې؟ کېنه جي کېنه. وایه کنارو څنګه دې راپېښه وکړه؟
الکه هغه خانجي تاسو ډیر څه ګټلي دي په بخښنې سره وایم چې په بعضې نمځایونو کې ظلم زیاتی کړی دی او د جیداد زیاتولو کوشش یې کړی دی خو تاسو له مال زیات کړی دی که د پلار د دعا وخت در سره نه وي کم از کم دومره ټایم ورکړئ چې د پلار د قبر نه خو واخورې به یاره تا ته پته نشته په کاروبار کې دومره مصروفه یو چې اکثر پکې موږ ته ډوډۍ ټایم هم نه میلاویږي که وخت در سره نه وي دیاړې مار وله وګورئ هغه به تیا واخورې وي او وروره دا دې هم ټوک وي زموږ سره خو وخت نه وي خو دیاړې مار به ولو ګورو په حرام مال لوشه اولاد په کار نه راځي دې سړي به حرامو او حلالو ته نه کتل او بچوله به مال زیاتول او نن یې هغه بچي په مال مزه کوي خو د پلار د قبر د پاره ورسره وخت نشته معلومه ده چې د انسان نه پاتې مال بچي جیداد هیڅ معنا نه لري چې ځان سره د کم عمل وړی وي او په دنیا کې د الله د رضا لپاره څه کړی وي نو هغه به دې په کار راځي ولې چې اخر مرګ دی د نور دا قسمه ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سواد واین ضرور سبسکرایب کړئ او د غنټۍ دا نشان هم دباو کړئ